بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمانوم د تحسین الله تاثیر. خبره به کوو چې آیا امریکای واقعي ایران ته اجازت ورکړی دی چې اوس اټمي هتیار جوړ کا، ځکه چې یو طرف ته امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د ایران مسلسل تعریف شروع کړی دی، نو بل طرف ته په اسرائیل باندې مسلسل تنقید هم کوي. دا وایي چې اسرائیل په دې جنګ کې په آخري ورځو کې ښه ټیک ټاک وهل خوړلی دی. د امریکای د ایران او د اسرائیل په جنګ کې د امریکای کردار متعلق دا هم ویل کېږي چې دا جنګ فکس په دې صورت کې چې امریکای کله په ایران حمله کوله نو اول ایران خبر کړو چې خپل یورینیم بل ځای ته منتقل کړي، او چې کله بیا ایران حمله کوله نو هغه د قطر په ذریعه باندې امریکا خبر کړې وه چې په قطر کې یا په نور ملکونو کې ایر بیسز په نښه کوي. د اسرائیل منصوبه دا وه چې د ایران باندې حمله وکړي، بیا عرب ملکونه دې کې شامل شي، امریکا پکې شامل کړي، روس چین به مخالفت کې راشي، دریم جنګ عظیم به جوړ شي. اسرائیل په میډل ایسټ کې څه حاصلول غوښتل او دغه جنګ کې په خپله باندې مخې ته نه راتلل نه، بلکې د امریکې په ذریعه کول غوښتل. ګریټر اسرائیل دپاره یو لار جوړول غوښتل، خو دغه منصوبه امریکې ناکامه کړه. امریکې خپله منصوبه کامیابه کړه. هغه څنګه، هغه به درته هم ډیټیل سره په دې ویډیو کې ویم. د دې سره یو بل اهم خبره دا هم ده چې د اسرائیل په وینا باندې د امریکایي میډیا اوس د ډونالډ ټرمپ خلاف شوې ده، او ډونالډ ټرمپ ته هم د دې ښه اندازه شوې ده، خو بل طرف ته ایران هم د امریکې په حق کې بیانونه شروع کړي دي. په دغه پوره صورتحال باندې خبره کوو. دلته ویډیو کې ډیټیل د څونه مخکې تاسو ته ریکوست دی زما دا نوی چینل تحسین الله تاثیر سبسکرایب کړئ. ګورو چې کله د ایران او اسرائیل جنگ شروع شو نو په ظاهره خو د اسرائیل دا مقصد و چې ایران یورینیم اندرج کړي دي، اټم بم جوړي او غټه خطره اسرائیل ته ده. اسرائیل په خپل دفاع کې ایران باندې حمله کړې ده، خو اوس ډېر دفاعي تجزیهکار دا خبره کوي چې د اسرائیل یو ډېر غټ مقصد د اسرائیل دا و چې ایران باندې حمله وکړي، ایران به په اسرائیل باندې وکړي، اسرائیل به د امریکې نه مدد وغواړي، امریکا به په دې جنګ کې شامل شي، بیا ایران امریکې باندې حمله نشي کولی، د ایران سره دومره صلاحیت نشته دی، نو خامخا به عرب ملکونو کې چې کوم د امریکې اډې دي هغه په نښه کوي. دې سره به دغه ملکونه هم روچت چې د ایران خلاف به ودرېږي، بل طرف ته د ایران په حمایت کې به چین روس هم روچت چې ځینې نور ملکونه به هم د ایران سره ودرېږي، او په دې پوره خطه کې به یو جنګي صورتحال جوړ شي، دریم جنګ عظیم به جوړ شي، او اسرائیل دا غوښتل چې دې دوران به پوره توجه په فلسطین باندې ورکړي. دلته به جنګ امریکا کوي، او په میډل ایسټ کې چې کله حالت ډېر زیات خراب شو نو اسرائیل به د تیلو په کویانو باندې یا نور وسایل باندې مکمل قبضه حاصل کړي، جنګ به امریکا وکړي، فایده به اسرائیل حاصل کړي، او ګریټر اسرائیل طرف ته به لار جوړه شي. خو امریکا هم څه وړوکی ملک نه دی، په دغه پوره صورتحال باندې پوهېده او دلته یې خپله منصوبه کامیابه کړه. امریکې د اسرائیل سره دا لوظ ضرور کړی چې ایران باندې به حمله کوي او هغه شانتې وکړه، خو د دې حملې نه مخکې ټرمپ ایران خبر کړی و چې ستاسو په نیوکلر سایټس کې موجود چې څومره یورینیم دي هغه دې سایټ ته کېږي، که چېرته دغه په حمله کې ولګي نو نیوکلر ریاکشن به کېږي، او دا به داسې لکه اټم بم چې بلکې اټم بم نه هم خطرناک دي، ځکه په یو اټم بم کې 25 کیلوګرام یورینیم او د ایران سره چې کوم دا وخت انریچ یورینیم دی هغه 408 کیلوګرام دی. نو که چېرته دا په یو ځای پراته یا مختلف ځایونو کې نو د دې که په 100 کیلوګرام هم هغې ریاکشن وشي نو هغې نه به ډېره غټه تباهي وشي، لکه 4 اټم بمه چې وډزېږي نو ایران خو به مکمل تباه شي، ورسره ګیر چاپېره چې څومره ملکونه دي هغه به ورسره هم متاثره شي، او په لکونو خلک به په دې کې مړه شي. نو امریکې دغه نه غوښتل، ځکه ایران مخکې د دې نه خبر کوم. بیا چې کله امریکې دغه بمباري وکړه نو اسرائیل دې ته راوست چې ما خو خپل لوظ پوره کړو، یورینیم موږ تباه کړو، نیوکلر سایټس موږ تباه کړو، اوس به جنګ بندي کېږي. اسرائیل ته دغه جنګ بندي قابل قبول نه وه، خو مجبوراً یې امریکې دها وکړه. چې بیا جنګ بندي شو د هغې نه بعد اسرائیل د ایران خلاف حملې شروع کړې او د جنګ بندۍ خلاف ورزي وکړه. ایران د قطر په ذریعه امریکې ته بیا پیغام ورسو چې اسرائیل خلاف ورزي کوي، او ټرمپ په دې باندې غوسه شو. نیتنیاهو ته یې کال وکړو چې فوراً دې جنګ بندي وکړي. د ټرمپ دغه غوسه به تاسو کتلی هم ده چې کله هغه د دې نه بعد نیتنیاهو ته کال وکړو، بیا د هیګ ته جار ساعتونه مخکې میډیا سره خبرې کولې، انتهایي غوسه و په دغه موقع باندې وټ د فک لفظ هم هغه استعمال کړی و. بیا چې کله اسرائیل ته پته ولګېده چې اوس هېڅ نه کېږي نو اسرائیل یو بله حربه استعمالول شروع کړل. د امریکې میډیا د اسرائیل په کنټرول کې ده، او اسرائیل د CNN او نیویارک ټایم په ذریعه باندې د ټرمپ بدنامول شروع کړل. هغه په داسې صورت کې چې دغه دواړه میډیا
هاوسز تیر ورځ یو بیان جاری کړی چې کوم بمباري امریکای کړې ده په ایران کې په هغه کې هیڅ قسمه نقصان نه دی چې ټرمپ بې ځایه په اربونو ډالر خرج کړي دي. دا صرف د امریکای هم بدنامي وه، د ډونالډ ټرمپ هم بدنامي وه چې هیڅ یې حاصل نه کړل، بیا د دغه دومره غټې بمبارۍ ضرورت سو. ټرمپ د دې هم تردید وکړو او ویل چې موږ خپل ټارګټ حاصل کړی دی. امریکایي میډیا ته هیڅ پته نشته دی چې په دغه بمبارۍ کې څه شوي دي. دلته هم اسرائیل ته یو بل شکست شو، خو بیا که د ایران خبرو کړو، ایران به جنگ دوران دا خبره کوله چې زموږ نیوکلیر سایټ ته هیڅ نقصان نه دی رسېدلی، خو اوس ایران وایي چې دې ته نقصان رسېدلی دی او د ایران دا نقصان رسېدو والا بیان د امریکې حمایت دی. دا ولې دی چې کله ایران وایي موږ ته نقصان نه دی رسېدلی، اسرائیل هم وایي چې ایران ته نقصان نه دی رسېدلی، نو په دې دواړو بیانونو کې یو بل سره اتفاق دی. اسرائیل خو دا غواړي چې ایران ته نقصان نه دی رسېدلی، دویم جنگ دپاره لار جوړه شي، بیا جنګ وکړي او خپل هغه ګریټر اسرائیل دپاره هغه ګریټ پلان چې هغه کامیاب کړي. خو امریکې د قطر په ذریعه ایران پوه کړو چې دا سټیټمنټ بدل کړه چې نقصان نه دی رسېدلی، تاسو وایي نقصان نه دی رسېدلی، نو بیا به مجبورۍ نه حمله کوي، که ایټم بم جوړوي جوړې کوي، خو کم از کم ډولګۍ په سر مه راغلئ. د دې نه بعد ایران خپل بیان بدل کړو او ورته وویل چې زموږ نیوکلیر سایټس ته، نیوکلیر فیسیلیټیز ته په غټه پیمانه باندې نقصان ضرور رسېدلی دی. نو اوس د دې پوره صورتحال نه دا پته لګي چې امریکا اسرائیل هم یوازې پرېښودی دی، ایران ته هم اجازت ورکړی دی چې خپل چې هر څه کوي بس خپل ځان پورې محدود وساته. امریکا دوباره د جنګ کې نه مداخلت کوي او نه جنګونو طرف ته راتلل غواړي، ځکه دا ډونالډ ټرمپ پالیسي هم وه چې هغه به نور جنګونه نه شروع کوي، اشته به ختموي. که د اسرائیل سره څومره ملګرتیا حمایت کړی دی، نو هغې هم په ډېر مجبورۍ کې کړی دی او هغه هم داسې فکس جنګ یې ورسره کړی دی چې د هغې نقصان ایران ته نه دی رسېدلی. چې کله بیا ایران په اسرائیل باندې امریکې په ایربیس باندې حمله کوله، نو امریکا هم خبر کړې وه. د دواړو ملکونو داسې طریقې سره جنګ کړی دی چې یو بل ته نقصان نه دی رسولی او د اسرائیل هغه ګریټ پلان یې ناکامه کړی دی.